حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چې کله مصر پته شو او حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ گورنر شو. مصر خو تاریخی ځمکه ده. مصر کې خو هغه ځای دی چې حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ پاتې شوی دی، وزیر او بیا بادشاہ. او مصر خو هغه ځای دی چې یعقوب علیہ السلام سره د زامنو لال او هلته کې دیره شو او بلا نسل ته خدای پیدا کړ. او مصر هغه ځای چې فرعون په مقابله کې خدای حضرت موسی علیہ السلام راولېږه، معجزات یې ورته وښودل او بیا فرعون خدای په دریای نیل کې ورسره غرق کړ. نو مصر خو مشهور زمانہ د مصر خو قرآن حکیم کې ذکر راغلی دی. نو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لار مصر تا چې د مصر فتح شو. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ د مصر گورنر دی، راشد لال بشو روان دي صاحب مصر ته دی. ساروی کم دی او خلق ډیر دی. حضرت عمر صاحب سره یو غلام او غلام په شریک یو اوخ دی. غلام پړی نیولې دی، عمر صاحب په بار سور دی. دو کسانو له یو اوخو مثلا 2 میله یا 3 میله یا 1 میل یا 4 میله به یو سورو، نو به بیا کوشو پړی به ونیو بل باغه سه سورو. دا عمر صاحب د کوزیدو نمبر راغی، وی ودرېګا کوزیدا غلام ته تسورېګا. غلام ته سید ته وی دا پړی نسم کړه، زما نمبر اوس د کوزیدو راغی. امیر المؤمنین ته غو بادشاہ زغو غلام ام دا کار زما د خدمت زما دی، ما به پړی نیولی صاحب زبرن نوی خیجه برا. عمر خضور ورو رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر صاحب دا خلق بسوی چې امیر نو التبیا دا غلام دا سوری 2 نمبر راغی. عمر صاحب لاندې کوشو، غلام وته صاحب سکه وستما نمبر دا کوزې 2 راغی. یا صاحب دغه د مصر را رسید او ټول خلق د استقبال لروته دي. یهودیان دی په مصر کې، عیسایان دی په مصر کې او ست استقبال لروتی دي. نو دا خلق بسوي مونږ پوری بخاندي چې امیر المؤمنین باندې تاسو د پړی واګه نیولې ده. او یوازې امیر المؤمنین نه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ دی، لوی شخصیت دی. هغه نه داسې باندې کېږي. نمبر زما دی، انصاف نه وکړلم. غلام ته ویخېجه خلکو مرتمینه تو کې سبب هم شرمو. امیر المؤمنین لگ 2-3 کیلومیٹر مزل دی، دی باندې مونږ نه چو بل څوک به پړی ونیسي بل ختم کوي. نه انصاف نه وکړ اخلم. کوس شو صاحب غلام برا سور کو. یهودیانو کتابونه راغېستي، عیسایانو کتابونه راغېستي، هغې ته ګوري او عمر ته ګوري چې وګوري چې زمونږ کتابونو کې د نبی علیہ السلام د 2م خلیفہ کم صفت راغلی دی چې دا هم هغه دی او که نه دی. کتاب ته وکتل وی کم وی دا امیر المؤمنین داغه اوخه او داغه غزیبه معلومو، داغه اوخه او داغه غزیبه معلومو. لخر به 15 سیو یو عیسا کې به امیر المؤمنینو. نو خلکو ته پته وا. نو چرال او داغه اوخ ته وکتل. عمر صاحب چپ شي غږ مکوي، غږ مکوي تاسو. وی تاسو د امیر المؤمنین کم اوخ ته وی دغه وی دغه اوخ دی. هغه باندې غلام ناستو. هغه چې وکتل غلام ته وی بس وی دا تاسو امیر المؤمنین نه دی. وی زمونږ په کتابونو کې چې د 2م خلیفہ کم صفت راغلی دی هغه دا سړی نه دی. هغه خندل وی دا پړی چې نیولې دا امیر المؤمنین دی، حضرت عمر فاروق دی. چې وته وکتل وی دا دی. نو يهوديان او عیسایانو دا چل کړو چې اغوی خو په بازارونو کې سوداګانې خرڅولې. نو جنکو ته وی دا سکارو کې چې دا سوداګانې تاسو خرڅوي، مټ ښکارا کې او سرونه سرتور کې. او د مصر خلق خو دیم خولې خشته خلق دی، خوبصورت خلق دی. نو تاسو چې دا بنگړي منګړي او دا سودا مو دا خرڅوي، نو مټ ښکارا کې سرونه سرتور کې او سټونه مرتخ ښکارا کې. نو دا مسلمانان با په ګناه کې مبتلا کو. نو قدیم کله په ګناه کې مبتلا کړل بیا مونږ ته 2 پیسو هم نه دي. تر سوچ مسلمان کې حیا او غیرت نو کافر دته نشي ټینګېږي. خو چې د مسلمان نه حیا او غیرت وته د مثال د بادیوی دی بوستي څه پکې کوي بیا.
ګوره د هغې تم په کتابونو کې دي نن مسلمان ولې ذلیل روان دی د ده د سترګو نه حیا وتېده دلنې حیا وتېده دکې بے حیايي او د کافر هم دا سوچ چې راشه مسلمانانو کې فحاشي پیدا کا بے حیايي پیدا کا بیا چې څه ورسره کې کوه د ایمان طاقت او زور به تېوځي بیا نو جنکو سرونه سرتور کړل مټې ښکاره کړلې او ځای په دې ښکرو کې سامان خرڅو چې دا فوجان د مسلمانانو راشي نو موږ ته به وګوري په فحاشۍ کې به سره مبتلا کړو او بیا هغې ادام داسې کوله چې مسکا کېدل به م ورته او قتل به م ورته وادونه به م کول ما سره دا شی دی او دا شی دی دا شی دی خو چې عمر صاحب هر څه ولیدل پوه شو چې دا څه په غم وړی ده او خشته جنکې دي دا خو دا ټول فوج زما د ګناه د نظر په ګناه کې اچوي دا خو تباه کوي زما دا فوج نو یو سړي ته یې وې راشه د قرآن شریف یو آیات ووایه اله شابه د قرآن آیت ووایا نو هغه سړي په ښکلی اواز دا آیت تلاوت کا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون چې مسلمانانو ته ووایي چې خپل نظرونه ښکته کړي او د خپل اندامونو حفاظت وکړي دا ستا دپاره صفۍ د زړه ده او د وجود ده الله پار څه خبردار او بیا څه وایي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړي یوایې سړو ته نه یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن وغیم د خپل اندامونو حفاظت وکړي ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها او خپل زینت او ډول به نه ښکاره کوي دا به نه ښکاره کوي چې کوم ډول ځای دی او د سړو نظر ځان ته راکاږي نه به ښکاره کوي الا ما ظهر منها هغه چې مخلص او خلاصیت یې نه وي یو ځای ښکاره شي نو بیا له خبره ده مجبوري یې شي او مخلص یې تینی او یو ځای ښکاره شي ګوته ښکاره شي مثلا یا سترګې ته خو پړونې به خامخا لرکې ورسره تندي سیسه ښکاره شي مثلا پوزه ورسره ښکاره شي غوږ ښکاره شي مجبوري د پروا نشته دا پروا نشته ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن د پړونې علاوه په دې سینه د پاسه لوپټه ور واچوي په پړونې خو ښځه پټه شي په کمیس خو ښځه پټه شي خو د کمیس د پاسه یو لوپټه دې په دا ګریوان ور واچوي چې دا آیت کله نازل شو کنه نو صحابیات خو به عمل فوراً کو دا هغې به غټ غټ صادرونه او پړونې به لوپټې نه وي نو فوراً یې د پړونو نه غاړې وشلولې او د هغې نه ځان له فوراً لوپټې جوړې کړې لوپټې په سر کې ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن نو لوپټم واچوه پړونې پې د پاسه واچوه گریوانون پټ کا ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وابنائهن وغانهن دا زی رحم محرم وتوي چې کله خپل زوی د مور مخ ته ګوري لاس ته ګوري مړی ته وګوري اوړاغه ګلیچو ته وګوري دا خیر دی رور وته وګوري چې چا سره مستقل نکاح نه کېږي نو دا خپل خور رور د خور مخ ته وګونو ته کور کې اولو بناغی مټو ته به ګوري او داس باندې کې لیچو تکتی شي خو تکتی شي زوی مور تکتی شي دغه سه رور خور تکتی شي یا سوته کېږي داسې نږدې رشتہ دار شو مثلا پلار لور تکتی شي دا هغه څوک چې مستقل نکاح وسره حرامي هغه وته بیا کتی شي دا پرده لازم شی دی د مارونو ګوري ما یو مثال ورکړو هغه ډېر زیات خور شو هغه دومره خور شو بیا چې ما ته چا په دې فیسبوکونو مرالل مثال مې ردی ورکړو د پردې د میوې مثال مې ورکړو ما وی ترسو چې میوه په پوستکی کې دن نه نو دا محفوظ دی او که پوستکی رته لرکا لکه مثلا د سیو نه دی پوستکی لرکا رښتیا وایي مچان او ماشي په بنګيږي کنه بنګيږي او ښاشي کنه شي کېلې ته وګوره کېلې ته کېله په پوستکی کې بنده ده نو محفوظ پرته ده خو که د کېلې نه د پوستکی لرې که نو ماشي مچان پې بنګېږي که نه بنګېږي نو څه چل به وشي بیا فوراً څښاشي دا قانون دی دا قاعده ده دقه رنګې ښځه میوه ده نو چې دا په پړونو کې بندې دا محفوظ ده او که پړونې درته لرې کړه لوپټه درته لرې کړه دا څښاشي بیا دا څښوالې معنا څه بې حیا شي بیا دې کې بې حیایي پیدا شي
تمہارون مخ مسلمانان یو ټول وای الحمدلله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې زموږ اعتماد دی چې کومه خبره کوي د خدای تر طرف نه وي، شریک خبره د خدای نه وي، او بیا دې به دا خبره هغه کوي چې د مسلمان خیری پکې، عزت پکې. قسم په خدای چې حیا ډیر اوچت شی دی ګور، خدای پاک دې د بے حیايي نه ساتي. نبی علیہ السلام مبارک حجۃ الوداع کې را روان دي، د مزدلفه نه چې کله راځي مینا ته، نو شاته وسره حضرت فضل ابن عباس رضی الله عنه په خناسته. فضل ابن عباس د تر زوی دی، حضرت عباس صاحب زوی دی، او دې ډولیو خشتاو. دې خشتاو ډولیو او له کوره کوټیو. د خصعم قبیله او خزدا اخزم ځوانه ده. د نبی علیہ السلام مبارک نے تپوسو کو نو په حد کې خزو مخ کار کړی. حضور پاک نے تپوسو کو وی دا الله رسوله ان ابي دما پلار چې د شیخ کبیر ادرکه الحج، حج په فرض شو او شیخ بوډا سپینګری سړی دی، په اوخه د پاسه ټینګی دی نشي غورځيږي. اف احج عنه دا الله رسول زد خپل پلار په حج وکما. نبی علیہ السلام مبارک وته نعم حجی عنه، بالکل د پلار طرف نه حج وکا. نو د فضل ابن عباس دی جنته قتل، انسان دی نظر غیر اختیاری پریو دی. رسول الله مبارک چې قتل چې دا لک خو دی جنته ګوري، نظر لاس شاته توکو او د فضل ابن عباس سټه بل خوا ورواړو، منوري وتغه نه کوم مخه ولا بل خوا واړو. نو حضرت عباس وتوي د الله رسوله لملو يتعنق ابن عمک، وی دا تر د زوی سټ ولی بل خوا واړو. صحابه خو تاسو کوي چې څه معلوماتو ولی دا تر د زوی سټ دی بل طرف ته واړو. حضور پاک سو فرمایل وی رأیت شابا وشابتا فلا آمن الشیطان علیہما، وی زوان او زوانا می ولیدل، نو وی د شیطان نه په د بچوالی نه اعتماد په دې خبره زه دا رله می دارا نلل چې دی به د شیطان نه دا دواړه محفوظ شي، د شیطان نه او په امن شي. شیطان چې تروانه په منځ ګرانه ولي ازنا جنې د تو دې هغه ته پسترګو کې قوم قصې پسې کېږي، بل زنا غره جوړه نشي. بشیر جان خدای دې غم نه خلاص دې غم نه دې خدای خلاص ځکه خو چې کم سړی ړون شي او په صبر وکړي الله جنت ورکړي. زمارونو دا ګوره اوس عادت افضل خدای رسول الله مبارک تر دې نیک سړی دی، لیکن دا یو قانون خلکو ته خاو. هغه ممکن نه چې دا خبره نه وي صادره شوی، خدای قانون خلکو ته خو جدا څه بنه کوي. نو خدای چې د کور کې دنه پرده وکړي